د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په هڅو د قومي مشرانو او علماو او ځایي مخورو په منځګړیتوب د خوږیاڼیو ولسوالۍ دوو کورنیو ترمنځ نږدې 50 کلنه دښمني پای ته ورسېده. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس قاری احسان الله ساجد ویل د لال محمد شکور شمال او محمد شریف نورداد او جانداد کورنیو ترمنځ شخړه چې له اوږدې مودې راهیسې روانه وه او د دواړو غړو د دوو کسانو د وژل کېدو لامل شوې وه د روغې جوړې له لارې حل شوه. الحمدلله خوشبختانه چې دغلته موږ په دې کلي کې یو دښمني وه بدي وه، تقریبا دې کې ډېر مړي شوي وو، نیمه پیړۍ پکې وتلې وه چې د هغې روغه جوړه شوې ده. دغه مشاعره کې په دې خاطر باندې دغه روغې جوړې وړاندیز دلته وکړ چې مطلب دا خلک دې نه یو پیغام ویسي چې دښمنۍ په ورورۍ باندې بدلې کړي. بل خوا د دغو کورنیو غړي هم په دغې روغې جوړې خوشحاله دي او په دغه برخه کې د اطلاعات او کلتور ریاست او د قومي مخورو له هڅو مننه کوي او له خلکو غواړي چې د دښمنۍ له سخت ژوند څخه ځان وساتي. د قومي سپینګیرو او علما کرامو ځوانانو د اسلامي امارات مسؤلینو څخه د خپلې کورنۍ په نمایندګۍ مننه کوم چې ډیر تکلیفونه یې تیر کړه، سره د دې چې غټ مسؤلیتونه ور په غاړه وه، خو موږ ته یې دغه خوشحالي او د لویې بدبختۍ څخه د تل لپاره خلاص کړو. الله جل جلاله دې دوی ته خیر ور نصیب کړي. نو زه دې ټول مبارکي دې ټول ولس ته ورکوم چې موږ د دې وطن نه ډېر لرې پاتې شوي یو او ډېر لرې پاتې شوي یو، د بل نه ډېر لرې پاتې شوي یو. دا د ما مشران دي، زه یې کشر یم، دو به یې وایي زه به یې منم. مخکې د دې نه چې هر څه تېر شوي د موږ د خوا نه ورته معافي ده او دو به موږ ته معافي کوي. د ما بچیان د ما کشران دا به ټول د دو نوکران وي، دو به امر کوي، موږ به د دو امر هغه کوو، دا تطبیق کوو او وروره ټولو ته د مبارکي او موږ ته د مبارکي. د یادولو ده چې له دې وړاندې هم په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د مسؤلینو او قومي مخورو په منځګړیتوب د څو کورنیو ترمنځ چې دښمني یې لرله روغه جوړه ترسره شوې.